د خدای ظالمه سل خپل او د خپل خاندان دشمن جوړیږي. زما لور ژوندی ده. وطنا دا درته نه وایم چې نورې ژبې مزده کوه، خو له پښتون سره خبرې په پښتو کې کوه. سلامونه ګرانو کتونکو، هیله لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ او خوشحاله یاست. زه ستاسو کوربه اعظم خان مندوخیل، تاسو ګورئ وطن چینل. ګرانو کتونکو، پښتو فلم انډسټري څوکه د ترقۍ پر خوا باندې روانه. لکه څنګه چې تاسو ته پته ده، پښتو فلم انډسټري په وړوکي اختر کې 4 فلمان کتونکو ته ورکړو او ډیرو کتونکو دا فلمان نو ځاخه خوند واخیستی ویې کتل. په دې کې یو فلم هو چرته خانې چرته فقیرې چې د ارشد خان په ډایرکشن کې د کتونکو دپاره تیار سوی و. ډیرو کتونکو به کتلی وي، هغو به خپل مایند وي، څوک به ښه ورته وایي، څوک به بد ورته وایي، خو یو کریډټ ارشد خان ته لازمن دی. ارشد خان پښتو فلم انډسټري ته 4 نیمي فلمان ورکړو. د ده په ډایرکشن کې چې کوم فلمان کتونکو ته ورکړل سوي دي، هغو کې د ده په ډایرکشن کې 4 نیمي فلمان کتونکو ته تللي دي. ګرانو کتونکو، زما پر څنګ باندې د کراچۍ په ښار کې یو فنکار ناست دی، ډېر تکړه هنرمند ناست دی چې د دې فنکار نوم دی جهانگیر خان. جهانگیر خان په ډېرو ټیلی فلمانو کې کار کړی دی، ډېر کتونکي وی پیژني. خو دلته د کراچۍ په ښار کې داسې چینل نسته چې له دغو فنکارانو څخه انټرویانې والي. دا د وطن چینل کاوش دی چې هغه د کراچۍ په کوڅو کې داسې فنکاران غواړي او له هغو سره مرکې کوي. زما پر څنګ باندې د ټیلی فلمانو یو ډېر بهترینه، یو ډېر تکړه فنکار اداکار ناست دی، جهانگیر خان. جهانگیر خان ته په خپل پروګرام کې ښه راغلاست وایم. جهانگیر خان وروره السلام علیکم، ستړی مه سې. السلام علیکم، څنګه وروره ښه ټیک ټاک طبیعت ته ښه دی؟ وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. ستا خو یو جهان مننه چې ته رالې د دونه لرې ځای نه ته راغلې ماله انټرویو له، او دغسې زمونږ واړه اکټران چې دی نو تاو د پبلک ته مخامخ کوئ، نو الله مو قدر وکړه، په الله ګران شي. ډېره مننه. جهانگیر وروره، په وړوکي اختر کې د ارشد خان په ډایرکشن کې یو ډېر سوپر هیټ فلم چرته خانې چرته فقیرې، دا فلم یې کتونکو ته ورکوي. د ارشد خان و دې ډایرکشن ته په کوم نظر ګوري او دې فلم ته په کوم نظر ګوري؟ مننه عظیم وروره. خو 3 فلمونه 4 فلمونه داسې راغلي وو د ارشد خان په ډایرکشن کې، خو ما دا نه وی چې لکه چته خانې چته فقیرې فلم به چې دی نو دا به ډېر مخکې لاړ شي، خو هغه د ټولو فلمونو د پاسه وخوځو، ډېر مزیدار کار یې پې کړی و، ډېر ښکلې کهاني و. ارشد خان په ډایرکشن کې کتونکو ته د فلم خوښونکو خلکو ته 4 نیمي فلمان ورکړل سوي وي. د ارشد خان و دې کاوش ته په کوم نظر ګوري؟ یاره زه خو یم چې ارشد خان ښه خواري کړې ده، بل شاهد محمد چې دی نو هغه هم ښه خواري کړې ده په فلمونو باندې، ارباز هم ښه په خپل ځای باندې ښه خواري کړې ده، او شاهد عثمان هم دا بندیوان فلم چې لګېدلی و رینو سلیما کې نو ډېر مزیدار فلم و، ډېر ښکلی فلم راغلی و. نو زه دا وایم که نه چې په فلم کې کله ته ویلن له ښه کردار ورکې ویلن له، نو فلم به ستا مخکې ځي. او جهانگیر صاحب ته چې څومره لکه ښه کردار ورکې که نه نو هغه کم دی. هغه په فلم کې هیرو راوستل پکار دی، یعنی هغه ویلن هم راوستل پکار دی. دا زه نه وایم، د خبرې مطلب مې دا دی چې هغه ویلن وي او هیرو هم وي، نو بیا به دا فلم مخکې چلیږي، بیا به نور هم ښه چلیږي دا فلم. خو چې لکه هغه پکې هم ویلن وي او هم پکې هیرو وي. دا تختانا دا تخت زما د پلار دی. پښتو فلم انډسټري به پخوا فلمان تیارول، هغه فلمان به په کلو باندې چلیدل، یعنی په یو سینماس به یو فلم ولګېدی، هغه فلم به په میاشتو باندې لا سینمې ځه کوزېدی نه،
اوس فلمان داسې دي چې د یوې هفتې دپاره ولګاږي بله هفته چې ته سینمې ته ورسې په سینما هغه فلم لګېدلی نه وي. د دې وجوهات څه دي؟ فلم چې څومره ته ښه جوړ کړې که نه فلم د سلیمانه به نه کوزېږي چې څومره هم ته ښه جوړ کړې فلم خو چې لږ معمولي پکې کهاني لږه هلکه وي نو فلم ډېر زر بیا کوزېږي د سلیمانه. خو چې کله فلم ښه وي نو هغه سلیمان نه کوزېږي. دا دې وګوره ته هغه ګندګیري نه منم هغه پوره یو 2 میاشتې چلېدلی و په سلیما کې. نو فلم چې ښه جوړ کړې نو هغه بیا نه کوزېږي کله. شوبیز دنیا ته څنګه راغی؟ راځي مروره زه خو د جهانګیر نه متاثر یم. جهانګیر زما بل کې چې کوم دی نو زما استاد دی ولې چې زه د هغه شاګرد یم د هغه نقل کوم زه او زه دا وایم چې زه دلته کې کراچۍ کې فلمونه جوړوم ډرامې جوړوم دلته کراچۍ کې نو چې ما لږ شانتې مخکې سپورټ ملو شي نو دا به مهرباني د دې مینوالو ځکه چې ما دلته کې ډېر کار کړی دی که نه خو ما له سپورټ نه دی ملو شوی. که زه د ارشد خان نه د شاهد عثمان صاحب نه د لیاقت علي خان صاحب نه د دې ټول نافل کوم چې لکه تاسو ما لږ چانس راکې او لږ ما سره لږ خواري وکړې زما دا خیر دی تاو دا فلمونه وګورئ ډرامې وګورئ که په دې کې تاو ته څه میسج نو یا زما څه ایکټنګ بیکار او نو بیا تاسو خیر دی ما ریجیکټ کړې څه خبره نه ده خو تاو دا وګورئ چې آیا زما ایکټنګ صحیح دی یا صحیح نه دی زما کې اداکاري شته او که نشته نو تاو نه صرف دومره فیل کوم چې مهرباني به ایسته چې دا ویډیو زما شاهد عثمان صاحب او ارشد خان چې دی وګوري دا ویډیو نو چې ما لږ مخکې چانس ملو شي. ما هم دا غوښتل چې پښتون سړی زما په نصیب کې شي. تر اوسه پورې به د په څومره ټیلي فلمانو کې کار کړی وي او د یو څو ټیلي فلمانو نومان که زموږ کتونکو ته وښایي؟ بالکل ولې نه ما خو کم از کم په کراچۍ کې چې دی نو په نشترآباد کې ما کم از کم 3 ډرامو کې کار کړی دی. د هغې یو نوم دی انجام د بدماشۍ په دې کراچۍ کې ما جوړ کړی دی. په دې کراچۍ کې ما جوړ کړی دشمنی خانی به درنه پاتې کړم. دا تاسو وګورئ زما د یوټیوب چینل دی جے کے جانی فلمز جے کے جانی فلم چې دا تاسو سرچ کړئ نو په دې کې به زما ټول فلمونه تاسو ته راشي. چې په دې ټولو فلمانو کې داسې فلم چې هغه کتونکو خوښ کړی وي ایټ شوی وي په دې کې یو بالکل ولې نه یو دشمنی ده. دشمنی فلم چې کوم دی نو هغه زما خلکو خوښ کړی و د هغې نه پس چې دی نو ما بیا سټارټینګ واغوښته ما مخکې جوړه کړې وه زما ژوند د غریبۍ دی نو هغې ته معمولي خلکو لږه مینه ورکړه خو چې کله ما دشمنی جوړه کړه نو خلکو بیا وایي چې یاله بالکل ډېره بهترین کهاني جوړه کړې ده نو دا هم زما په چینل کې پرته ده. ما اوس د وړوکي اختر نه یو 100 میاشتې مخکې خاني به درنه پاتې کړم هغه تاسو وګورئ په هغې کې سټوري وګورئ نو زما په فلم کې جینۍ نشته زما فلم کې لیډیز بیخي نشته او کهاني تاسو وګورئ نو کهاني د کور د کتو ده ښه مزېداره کهاني ده تاسو هغه وګورئ پای کې به تا له ښکلی میسج ملاویږي. کې په دې دشمنی فلم کې ستا کرکټر څه زما پر کرکټر پکې د زوی د زوی کرکټر او داسې یو پلاري او هغه چې دی نو لکه خپل زوی ډېر په عیاشو باندې عادت کي نو هغه چې بیا د وړوکوالي نه عیاشو باندې عادت کي هغې چې بیا کله غټ شي هغه ورته بیا څه کارنامه کوي نو هغه تاسو بیا فلم کې وګورئ. تا یو ذکر وکړئ تر اوسه پورې ما له جنکو سره کار نه دی کړی ستا یو فلم دی دا فلم نوم شاید زما په ذهن کې نه وي په هغه فلم کې له تا سره 2 جنکو کار کړي و علیشه او بشرا ته په دې حواله څه وایې؟ راځي مرور زه په هغې حواله باندې دا وایم چې ما هغه ډرامه کې کار کړی و بالکل هغې کې ما سره شهناز میډم هم وه او علیشه هم وه په دې کې بشرا هم وه د هغې ډرامې نوم دی چې د اعتبار انجام د اعتبار انجام د هغې ډرامې نوم دی او مینوال دی هغه هم وګوري هغه هم په چینل کې پرته ده هغه د بل چا چینل کې د زما چینل کې نشته هغه چې د چا کاسټ و هغه خپل چینل ته ښایي جوړېده. پښتو فلم انډسټري به د ترقۍ پر خوا څنګه ځي؟ یاره زه به دا ووایم عظیمه وروره چې د ترقۍ په خوا به ځکه ځي که نه چې په دې کې کهاني ښکلې وي ستا چې کهاني ښکلې که نه فلم به خامخا ستا کتو والا ګوري یو پیره به یې نه ګوري بیا به یې ګوري
چې کله ښه فلم وي نو هغه به لومبی شو ته به هم لړ شي، دویمې ته به هم لړ شي، درېیمې ته به هم لړ شي. نو چې هغه په هغه ځای کې هغه به یار د فلم کې دا یو سین شوی دی، ډایلاګ پکې شوی دی یا پکې دا سین ډېر مزیدار دی، نو دا دوباره کتل غواړي. ولې چې سلیما خو هغه ودرېږي نه، هغه روان یې ریپیټ که نه، نو دوباره به خلک وایي چې لکه موږ دا دویمه شو وګورو. نو چې فلم ښه وي، کهاني ښکلې وي، نو خامخا به خلک راځي. په فلم کې صرف کہانی ده که په دې کې بیک ګراوند موسیقي، په دې کې سندرې، په دې کې ایډیټینګ، په دې کې ډېرې شعبې دي؟ دا ټولې شعبې صحیح کول پکار دي که صرف او صرف کہانی باندې فلم ایټ کیږي؟ یاره عظیم وروره زه به درله ووایم چې څنګه کهاني وي که نه، نو اکسې بیا ورسره میوزیک هم برابرېږي، ځکه چې زمونږ ښه میوزیکران هم شته، ډایرکټران هم شته، په دې کې ایډیټران هم شته ښه. نو هغه چې کله کهانۍ ته وګوري نو اکه حساب سره به تاله ایډیټ هم کوي، تاله بیک ګراوند میوزیک هم برابروي. نو کنې دا دی اوس هم په دې فلم باندې یار دشمن کې په دې کې ما څونه ښکلې خرچه شوې ده په دې میوزیک باندې، او په دې کې بیا په خانې چې ته فکرې په دې هم د میوزیک باندې چې کوم دی نو ډېره لویه خواري شوې ده. نو چې فلم کهاني ښکلي نو یې سره به خامخا میوزیک هم ډېر مزیدار بیا جوړېږي. جهانګیر وروره د کراچۍ خو انټرنیشنل ښار دی، په دې ښار کې ستا غوندې ډېر فنکاران دلته پراته دي او هغو کې د فن هغه ګور بلکل شته، لیکن د کراچۍ د فنکارانو دپاره د سپورټ ذرایع نشته. یعنی هغه ډایرکټران او فلم سازان د کراچۍ د فنکارانو سره رابطه نه کوي چې دا فنکاران مخته لاړ شي. ته په دې حواله څه وایې؟ یاره عظیم وروره زه به په دې حواله دا ووایم که نه چې په پېښور کې هم ښکلي ښکلي اداکاران دي په پېښور کې، خو چې کله یو وړوکی اکټر ته راواخلی جانا پہچانا اکټر، لکه څنګه چې اوس دغه اصغرچي ما تاسو راواغشتو، هغه مو پبلک ته پیش کړو، نو پبلک هغه خوښ کړو. دغه چې تا بل کس ته هم چانس ورکوي که نه، نو خامخا به ستاسو د انډسټري په مخ کې ځي. ولې چې په ګل جانه فلم به تاسو کتلی، پای کې یو نوی هیرو دی، پای کې نوی هیرو دی، نو هغه ریحان خان هغه بالکل لکه خلکو خوښ کړی و هغه کس. نو اوس د هغې پارټ 2 جوړېږي، ګل جانه 2 جوړېږي. ولې جوړېږي؟ دا خلکو خوښ کړی دی. نو چې دغسې یو نوی اکټر ته هم تاسو لکه چانس ورکوي که نه، نو ستاسو پښتو انډسټري به ډېره مخکې لاړه شي. دا ماته ووایه بنیادي طور د کومې سیمې؟ زه د نوښار یم، پېښور نوښار. د کراچۍ په ښار کې روزګار، ژوند او زندگی څه کوې؟ یاره زه خو ګاډی چلوم او شیزور ګاډی دی ما سره، زه هغه چلوم. تعلیم دې شته؟ نه تعلیم زما نشته. ډېر مینوال به دې ګوري، د مینوالو ډیمانډ دی چې جهانګیر خان د خپلو فلمانو یو ډایلاګ موږ ته ووایي. عظیم وروره زه به دا ووایم که نه چې زما یو فلم ډایلاګ دی چې نصیحت په نادانانو ورسره نه کړه، چې هر څو ورته کوي نصیحتونه هوښیار به یې نه کړي. په آخر کې خپلو مینوالو ته او د وطن چینل و مینوالو ته که د یو څه پیغام په ذهن کې وي؟ یاره زما دا پیغام دی د وطن چینل دپاره مینوالو له چې بای دا چینل تاسو سپورټ کې، دا بای راځي هر یو کس ته ځي په خپله ځای ته ورځي انټرویوانې ته کوي. دا ولې دا د ده یو ښه سړیتوب دی چې بل ته لړ شي انټرویو ته وکړي. او دا وطن چینل تاسو سبسکرایب کړئ، لایک یې کړئ او دا واچ کوئ پوره ویډیو، نو دا ستاسو دپاره دا منډې تړلې وي. د کراچۍ په دې انټرنیشنل ښار کې چې په دې کې پښتانه په لکونو پراته دي، په دې لکونو پښتنو کې داسې فنکاران دلته پراته دي چې هغو ته قدرت د فن یو ګور چې کوم دی ورکړی وي، خو له دې فنکارانو څخه ډایرکټرانو او فلم سازانو تر اوسه پورې کار نه دی اخیستی. دې ته که لږ غوندې چانسز ورکړل سي نو انشاءالله پښتو فلم انډسټري به پر مخ تګ وکړي. زه ټولو ډایرکټرانو فلم سازانو ته دا ریکویسټ کوم چې د جهانګیر غوندې فنکارانو ته دا په خپلو فلمانو کې کرکټر ورکړي. انشاءالله دا فلم انډسټري به دوباره د بدرونیر صاحب پرنګه، د اصف خان غوندې فنکار پرنګه، د نورو زړو فنکارانو پرنګه به دا فلم انډسټري بیرته پر خپلو خپو باندې ودري.
ګرانو کتونکو دا و د جهانګیر خان په حواله له تاسو سره خبرې اترې چې ما له تاسو سره شیر کړي. تر بل خوندور پروګرامو پورې مو پر لوی بازار سپارلي یاسته. د خدای